ځل د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ د باولۍ سیمې ته راغلي یو. دلته نو د سږني کال د پیازو تازه حاصلات شروع شوي دي. پټي خو ټول دا منطقه ټول پیاز دي، حاصلات یې ښه ده خو نرخ نه لري. نه نور هیوادونو ته صادر کړي چې د خلکو بزګرانو ته هم ګټه وکړي، د مزدورانو ته هم ګټه وکړي. ځکه ټول خلک بېکاره دا اوس وګوره دا د مجبورۍ نه لګیا دي. دوی ټوله ورځ کې 200 کار نشي کولی. ته چې اوس هلته سهار راځې که مازدیګره پورې څو روپۍ کار کوې خپله؟ خو 200-250 روپۍ چې ډېر کار وکړم. ماشاءالله پیاز خو داسې یو پیاز چې زه تاله راوالم سږ کال خو لا ډېر میانام خلکو شروع وکړه. داسې پیاز دي کې راځي چې تقریبا یو چارک نیم چارک یې وایي غوټه رسېږي. پوه شو زه وایم بیخي ونه ګټم وایه ښه خپل له جیبه پکې کښېنېدم بېرته راشم دا خلک اجارې ورکړم ما خپله مصرف مو وکړي همدغه بس ده. بیخي 1 روپۍ دم راته پاتې نه شي. جانان خپل وطن ته راشه شوتلې شنې دي غنم دومره دینه. تولید شي او کرئ صحیح ده باید دا واخلي. حکومت هم پکار ده د کارانو د دې تاوانونه کړي دي مصرفونه کړي دي د دې لپاره چې بازار کې دا بدون تولید دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخونکي خدای پر سپېڅلي او ډېر زیات مهربان نامه. سلامونه جوړ تازه ستړي مشئ د همیشه بهر افغانستان ډېرو درنو او زیاتو خوږو لیدونکو په دې هیله چې تاسې ټول به ښه اوسئ او انشاءالله ستاسې ژوند او چارې به په خیر سره روانې وي. د خپرونو په دوام درته دا ځل د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ د باولۍ سیمې ته راغلي یو. دلته نو د سږني کال د پیازو تازه حاصلات شروع شوي دي. تاسو ګورئ چې دلته نو د سږني کال لومړني حاصلات چې د پیازو دي نو شروع شوي دي او دغه ورونه تاسو ګورئ په انځور کې موږ سره دلته په کار کولو لګیا دي. دا چې په ټوله کې په سږني کال کې په دغه سیمه کې د پیازو حاصلات څه ډول دي، تیر کال سره څومره توپیر لري، سږ کال قیمتونه څه ډول دي او دغه پیاز د ننګرهار ولایت په شمول نورو کومو ولایتونو او بهرنیو هیوادونو ته ځي. نو انشاءالله بشپړ معلومات او ښایسته انځورونه تاسو لپاره له دغې سیمې څخه لرو. په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ او دغه خپرونه راسره تر پایه پورې په پوره مینه وګورئ. همیشه بهار پروډکشن ستاسو د اعلاناتو باوري ادرس. خپل تجارت ته وده ورکړئ او بریا حاصل کړئ. د تماس شمیره 00250 بیا هم ستړي مشئ. ښه راغلاست درنو او زیاتو خوږو لیدونکو. نو په جنتي وطن کې هر ډول شی ډېر ښکلی او په زړه پورې حاصلات
ورکوي لکه څرنګه چې د تیرو حاصلاتو خپرونه موږ تاسو لپاره د لغمان ولایت څخه چمتو کړې وه نو دا ځل راغلي یو سرخود ته دلته نو پیاز ځانګړي حاصلات ورکوي هر کال هم دغسې تاسو ګورئ ماشاءالله څومره غټ پټی دی او پکې په لسګونه زموږ هیوادوال مصروفه دي نو ما سره تر څنګ د دې پټي څښتن ولاړ دی چې سږ کال حاصلات څه ډول دي نو د سره غږیږو کاکا سلامونه ستړی مه شئ جوړ په خیر خیر اوسې مننه ښه انشاءالله صحت دې ښه دی شکر تاسو ښه یاستئ خوشحاله اوسئ څنګه یې موسمونو سره بارانونه په خیر تیر شو انشاءالله بارانونه خو وشو خو ګټ هم لري تاوان هم لري په دې پټیو کې د سیلاو راغلی و بعضې پټي لکه دا وړی ده که نه داسې پیاز هم بعضې پټی وړی ده او نور حاصلات صحیح دي الله دې رحم وکړي پیل کې دې راته نوم واخله تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني نعمت الله زما نوم نعمت الله نعمت الله همدې باولۍ اوسېدونکی یې او بالکل دا راته ووایه چې سږ کال حاصلات څه ډول دي خپله د دې پټیو کې څومره کرلي پټي خو ټول دا منطقه ټول پیاز دي حاصلات یې ښه ده خو نرخ نه لري نرخ نه لري نه نرخ نه لري یعنې په ټولو کې د سږني کال کې چې د خپلو پټیو کې څومره کرلي دي کم کړي دي تېر کال نه که زیات کړي دي سږ کال نه هماغه پروسګن اندازه ده زما لکه دغه پټی به څومره وي دا پټی یو جریب ده یو جریب دی یو تېر کال دې څومره ورکړي وو تیر کال یعنی داسې وزن په حساب خو په روز کال هم داسې ووایه چې داسې 300 تونې کوي د تونو په حساب تقریبا یوه توړه بیا 2 منه راځي که 3 منه 3 منه نه 4 منه راځي 4 منه راځي سږ کال څومره امید سره سږ کال به څومره وشي انشاءالله سږ کال انشاءالله چې لږ د بارانو سره فصلونه ښه دي او حاصلات یې زیات دي خو دغه نرخ چې دی نه لري نرخ نه لري نه د پروسګن کال نیمایي قدر تم نه ده نرخ یعنې پروسو کال قیمتونه څو او سږ کال به څو کې دي سږ کال یې 10 نه نیولی 40 او 50 پروس کال یې د 80 نه نیولی تر 90 100 پورې و څه فکر کوئ تاسو چې دا کوم مصارف کړي په دې خپلو ځمکو باندې دغه پیاز به هغه بیرته پوره کړي که نه یاره دا خو اوس دا خو ډېر مصرفونه لري لکه دا اوس دا خلک لګیا دي مخکې سره شوی تخم شوی مثال د خبره د پټي اجاره کیږي دغه شیان چې حساب کو یا به خپل سر پوره کړي او یا به د جیب نه واچو پکې باقي به شی به دا راته ووایه چې دغه پیاز تاسو اوس چمتو کوئ بازار لپاره چې عرضه کېږي که نه چېرته ځي دا خو اوس خو دې ځي نه خو مونږ چې باره کابل ته وو کابل نه بیا ایسته نور ولایتو ته تقسیمیږي او خارج ته نه ځي نو دا خو دا چې بهر لاړ نه شي دا خو ډېر پیاز دي ډېر پیاز دي که نه ډېر پیاز دي تاسو سره په زراعت ریاست دې برخه کې څوم مرسته کوي سرې تخمونه نور شیان نه دا یو شی هم نه د مونږ سره نه ده شوی اوس خو تاسو خپله خواري کړې ده خپل همت تاسو کړی ده که خشاوی ده پیاز کرل دي نور مصرفونه یې تاسو کړي دي په دې وروستیو کې اوس څه غواړئ چې په ټوله کې دې لپاره یو ښه بازار پیدا شي حکومت نه څه غواړئ حکومت نه مونږ دا غواړو چې بازار موندنه وشي ورته چې بار خارج ته لاړ شي دا پیاز مونږ ته خو دې حساب کې بیخي تاوان دی ګټه نه کوي مونږ ته په همدې هیله ډېره مننه آباد اوسئ خوشحاله اوسئ لیدونکو را سره اوسئ دلته له نورو کاریګرو سره هم غږېږو تاسو ګورئ چې څوک پیاز پاړې غوڅوي څوک چې دی بوجۍ کې اچي نو ماشاءالله په دغه موسم کې چې دی دغه سیمه کې چې دی هر پټي کې هم دغسې په لسګونو ځوانان مصروف وي نو په دې برخه کې را سره د دې سیمې څخه یو څو ښکلي انځورونه وګورئ وروسته له یو بل ورور سره هم غږېږو
نو ماشاءالله تاسو دغه سکینی حاصلات وګورئ تقریبا یو پیاز به د سنیم په قدر ته وزن لري دا نو پیلن لپاره چې د سپین پیازو حاصلات شروع شوي دي فکر کوم ان شاء الله نږدې ورځو کې به سره پیاز هم په دغه سیمه کې شروع شي تاسو موږ سره پنځور کې پاس ګورئ مومن صاحب هغه پاسه هم ورته لګوخه هلته هم نورونه لګیا دي او دغه پیاز ورباسي پټي څخه هلته هم په هغې پټي کې چې دی لسګونه ځوانان کار کوي نو ماشاءالله په دغه موسم کې چې دی دلته ډېر زیات بازار د پیازو ګرم وي چې په دې لاره باندې تېرېږي هم ښایسته تریخ بوی د پیازو راځي دې ورور سره ماږي السلام علیکم ستړی مه شئ وعلیکم السلام خیر وروره صحت دې ښه ده ډېره مننه ته ښه یې صحت دې ښه دی الحمدلله دی الله رحم ده خوشحاله اوسئ څنګه یې ګرمۍ سره ولا تیریږي بس وخت د تیریږي شکر ده فعلا لپاره موسم له ښه دی ګزاره کوي که نه او په الحال گزاره کوي خو یو څو ورځې بعد بیا گزاره نه کوي ځکه چې هوا ډېره ګرمي وي هم ګرمي کېږي هم سره چې د پیاز ترخېږي پیاز ترخي یو سترګې هم ترخي هو نوم دې واخله راته نوم مې نیک محمد د بغلان ولایت یم او په الحال په ننګرهار کې ژوند کوم ښه نیک محمد فعلا هم دلته ژوند کوي او په الحال هم ته اوسېږم څومره وخت کېږي دلته راغلی تقریبا یو 15 کاله کېږي 15 کاله کېږي نه دا پټی د خپل دی که کاکا نه سره نه نه مزدوري کاریګر یم دلته کار کوم ځان ته وباسم دا په تروړو په حساب بیا دی هغه کوي لکه یوه تروړه اوس موږ ته په 10 روپۍ حسابي دا ویستلې پرې باسیم او پرې کوو یم دا راته ووایه چې سږ کال ستاسو په نظر حاصلات څنګه ارځي تا خو په تېر کال هم د کار کړی په تیر کال یې حاصلات ډېر ښه و ځکه چې دروازه خوشې وه او د تجارانو ته هم ښه فایده یې کوله اوس په الحال چې د دروازې د وجې نه لږ زره کې ریټونه راغورځېدلي دي او دا دهقانان هم پریشانه دي او مزدوران هم پریشانه دي کېدای شي د مزدورانو په ریټ کې هم فرق راسي موږ غواړو چې دا نورو هېوادونو ته صادر کړي لکه او نور هیوادونو ته صادر کی چې د خلکو بزګرانو ته هم ګټه وکړي د مزدورانو ته هم ګټه وکړي ځکه ټول خلک بیکاره دا اوس وګوره دا د مجبورۍ نه لګیا دي دوی ټوله ورځ کې 200 کار نشي کولی ته چې اوس هلته سهار راځې که مازدیګره پورې څو روپۍ کار کوې خپله خو 200 روپۍ چې ډېر کار وکړم ټوله ورځ لګیا یم 200 روپۍ پاتې کېږي نه ستا اوس ورځ مزدوري دی که نه د بوجۍ حساب دی نه نه زموږ د بوجۍ حساب دا مې خپل کار دی شخصي دا اوس لګیا یم چې هر څومره کار مې وکړ د دې موږ نه به حسابوي 400 تروړې دي مال وکړي یعنې څومره چې اضافه کار کوي ستا خپله ګټه ده ما خپله ګټه ده ټارګېټ نشته پکې خاصه نه ټارګېټ کوی نه شي نو دا خو چې څومره ته صاحب اوس جمع مې چې کړې ده هغې نه بعد راغلی یم سار جمع مې وکړه دا اوس لګیا یم ته اوسه کار ته تقریبا اوس خو به داسې 10 بجې لس نیمې که نه څومره به دې تر اوسه پورې کړي ستا په نظر څو روپۍ به برابرې کړي والله دې خو اندازه نه لګېږي نو والله چې دغه مال ده نو دا تقریبا چې ډېرو کې 3 تروړې هم نه تا نو ماشاءالله ځان سره چای میخه تیار ښه والله چای خوشکو ورته دا راته ووایه دا خو سپین پیاز دي که نه دا سره څه وخت شروع کېږي بیا سره هم د همدې سره راوځي دې کې اپریټ هم شته دا سپین چې دي په دې باندې هغې بیا لږ هغه دي اپریټ لږ پسینه دي لږ وروسته راوځي چې ګرمه هوا څومره ګرمي هغه بیا دا راوځي اوس هایبریډ دي دا هایبریډ سپین هایبریډ دي دا لږ مخکې وځي او دا لږ مخکې وځي د دې سره هایبریډ چې دي هغه بیا لږ وروسته وځي دې ته هایبریډ څنګه وایي ستاسو په دا نظر هایبریډ داسې ده چې دا هغه کوي دا خو اوس هم واړه دي د دې هره دانه وګورې کیلو نه زیات دی او ماشاءالله 1.5 کیلو 2 کیلو دانه ورکوي دا دا مخکې تاجکستان نور هیوادونه له اوس خپله الحمدلله په افغانستان کې دا تولید لري یعنې دا هایبریډ چې دی یوازې په همدې سیمه کې حاصل ورکوي که نه هر څه کې همداسې د دې خو د دې اندازه چې څومره ده دلته ښه حاصلات یې ورکړی نور هیوادونو هغه نه خبر نه وي ولایتونو نه چې کېدای شي هلته هم ښه حاصلات ورکړي کله چې دغه موسم شروع شي د پیازو د ایستلو که نه ستا غوندې نور ځوانان هم دلته چې په کار مصروفېږي څومره خوشحاله یې ته ډېر خوشحاله یې ورته ځکه ټول وخت بېکاره تېر کړی اوس سر مې چې دم وکړه د انډیوال لا ځای ټلیفون نه وکړو کار ته ځو مالې پیاز شروع دي به و نو مې لومړۍ ورځ به راغلم ورته دغه باغچه مې ښکلې ده اوس یې پرېږدم د خیره سره انشاءالله چې تقریبا ستا په شمول به څو ځوانان دلته مصروفه وي والله دلته کافي ځوانان مصروفه دي دغه وګوره دغه ټول مصروفه دي تقریبا 15 کسان 15 کسان همداسې هر یو کس سره همدونه مصروفه وي هر پټي والا سره داسې بره وګوره ټولو کې 15 کسان لګیا همدغسې ده ډېره مننه خوشحاله اوسم د اوس ډېری مسافرین ګوري په داخل او خارج کې افغانان هغوی ته څه وایي کوم شعر ورته وایي ټپه ورته وایي مهرباني نه والله شعرونو ټپې خو نشم ویلی وروره خو ټولو ته به سلام وایم د زړه د کومې چې څوک مسافر دي او که په داخل د هیواد کې دي نو بس ټولو ته یې ما د خوا د زړه د کومې سلامونه وایم ورته بیا هم زیاته مننه الله دې عزت وکړي تاسو نه مننه چې تاسو راغلئ او دلته مونږ نه پوښتنه وکړه او د خلکو احوال هم واخیسته خوشحاله اوس ډېره الله دې عزت وکړي یو جهان مننه تا نه خوشحاله
بیا هم ستړي مشئ ښه راغلاست درنو او زیاتو خوږو لیدونکو همدغې سیمه کې یو دلته نو یو بل پټي ته راغلو نو لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې دلته په دې سیمه کې ټول ماشاءالله پیاز ډېر زیات کرل کېږي او حاصلات یې ښه خو بدبختانه سږ کال بیا هم زمونږ دغه بزګرانونه ډېر زیات شکایت کوي او دا وایي چې قیمتونه یې ډېر زیات کمزور دي تاسو ګورئ چې هلته ځوانان لګیا دي او همدغه پیاز په دغه خپلو مشخصو بوجۍ کې اچوي تر څو بازار لپاره ځه شي دغه ورور چې ما سره ولاړ دی د دې پټي مسؤل دی وروره سلامونه ستړی مه شي جوړ په خیر وعلیکم السلام وروره ته هم په خیر راغلې ښه یې جوړې ډېره مننه تاسو ښه انشاءالله صحت هم ښه دی شکر د الله رحم دی خپله ښه انشاءالله اوسئ نوم دې واخله نورمال نورمل همدې سیمې اوسېدونکی او د همدې ځای یم دا راته ووایه چې سږ کال دې پیاز څومره کرلي سږ کال مې 2 جریبه پیاز کرلي 2 جریبه او په دې ټول به دې انشاءالله څونه مصرف کړی 18000 18000 او څه فکر کوي څومره به ته وګټې زه وایم بیخي ونه ګټم وایه ښه خپل له جیبه پکې کېنېدم بېرته راشم دا خلک اجارې ورکړم ما خپله مصرف مو وکړي همدغه م بس ده بیخي 1 روپۍ د م راته پاتې نه شي پکې یعنې چې سر په سر راشي ته به خوشحاله سر په سر راشم خوشحال یم څه علت دی علت دا ده چې بازار نشته پیاز ارزان ده او مونږ هغه یو سږ کال خو چې ده که نه دغه تورخم دروازه بنده ده زیاتره ډېری بزګران خوشحاله دي وایي سږ کال چې ده زموږ دغه قیمتونه د خپلو د حاصلاتو ښه دي پیاز څنګه نرخ نه لري پیاز نرخ نه لري پیاز پخوا ملکو ته تلو اوس نه ځي اوس نه ځي اوس نه ځي فعلا لپاره چې تاسو دغه بوجي ډکوئ او بیا بارېږي چېرته ځي کابل ته ځي یوازې کابل ته فقط کابل ته ځي تقریبا دوی به څومره کړي دا اوس داسې درته وایم اتلس بسوی دی دا چې ډېر وکړي 1.5 منه پیاز 1.5 منه او په هغې کې من 10 روپۍ پرون ما نه د پټۍ نه غوښتي وایي سړک ته یم ته به راته وباسې من 10 روپۍ او دا څومره وخت رسیږي خواري څومره دی دا 8 میاشتې خواري غواړي 8 میاشتې خواري مسلسل رمبی کوي اوبه کوي سره ورته ورکوي انرژي ورته ورکوي سمپاشي کوي دوا پاشي هر شی چې صاحب کې دا هغه کوي 8 میاشتو کې رسیږي تاسو چې کله دغه مثلا په لومړیو کې کاروئ انرژي ورته ورکوئ خشاکه کوئ هغې وخت کې تاسو سره دولت کومک کوي که نه کوي نه هېڅ شی مونږ سره نه کوي نه هېڅ کومک اوس خو ماشاءالله بازار هم دلته ډېر زیات ګرم دی د پیازو د ایستلو البته خو د قیمتونو نه څه غواړئ په دې برخه کې د افغانانو څخه د خپل دولت څخه تر څو دې لپاره په ټوله کې یو ښه بازار پیدا شي مونږ دغه غواړو چې دغه مونږ حاصلات لپاره ښه بازار پیدا شي ښه ریټونه پیدا شي چې مونږ دا شاورزي کوو دهقاني کوو هغه مونږ ته یو هغه برابر شي چې خپل ماشومان ته رزق برابر کړو همدې هیله درخواست ده ورنه همدې هیله ډېره مننه خوشحاله اوسئ خیر زه به د نورو سره مونږ داسې خدمت یو خوشحاله اوسئ شی په منډه درته راوړم مننه پوره باد دا لیبر نم پوښتنه وکړه د بل ورسره خبرې کوم السلام علیکم محترم صحت دې ښه دی انشاءالله شپې ورځې ښې دي ذات وکړه قدرمن شي خوشحاله اوسئ نوم دې واخله عبدالبصیر د خوږیاڼو ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی فلحال دغلته ژوند کوو همدغلته دغه همدې باولۍ کې اوسېږي همدغه باولۍ کې اوسېږو همدغلته کار روزګار دی پیل کې دا راته ووایه چې کله دغه سیزن شروع شي تاسو ته د کار زمینه برابر شي څومره خوشحاله یې پروس کال خو به موږ دغه د پیازو د تونې ډکول او بارول موټر او کابل بیا رسېدل نو دغه کې ډېره ښکلې مزدوري او سږ کال چې دی پروس کال یې موږ تونه 15 روپۍ باندې او سږ کال 10 روپۍ باندې نه کېږي چې دا د ریټونه ډېر کمزوري دی دغه د وجې د دکانانو دغه هغه کوي چې یعنې هغه هم ګرم نه دي ګرم نه دي بیچارهګان ډېر زیات مصرفونه دا ټول جمع دومره مصرفونه وکړه تر دې حده پورې چې اوس منځ کې هېڅ شی هم نشته پوه شوې 10 روپۍ دلته پارونې او تجار راغلی د پټي کې 10 روپۍ ته نه غوښته نو دا خو هغه خپل مصارف هم نه پوره کوي تاسو تقریبا دې ورځو کې د ورځې څو بوجۍ ډکوئ نو موږ موټر کې تقریبا 280 بورې اچوو نو داسې ورځ راشي چې 2 موټر هم بار کړو یو موټر هم وي پوه شوې لا تر اوسه پیل دی لا اول ساری دی پیل دی که نه او پیل دی تاسو اوس دغه مزدوري کوئ د هر کس ځان ته حساب دی که نه نه دا د تونې حساب دی دې له بیا 1000 ورکوو تقریبا نو اوس 10 روپۍ تونه شي نو دا 280 تونې شوې دې له بیا 1000 ورکوو په 15 کسو پینا پر سر له 400 روپۍ ووتې نو پرون د 100 روپۍ کار کړی و نو نن اوله ورځ د انجینر صاحب نن اوله ورځ ده و یعنې په دې ساحه کې په دې ساحه کې موږ نن اوله ورځ د تونو ډکولو بارول یعنې ماشاءالله موږ هم په بالکل ښایسته ورځ راغلي یو که نه قربان شم او ماشاءالله ښایسته ورځ باندې راغلي خوشحاله اوس ډېره مننه ماشاءالله حاصلات خو ډېر زیات په زړه پورې دي چې موږ ګورو هر پټی همدغسې د پیازو څخه ډک دی ماشاءالله ډېر خوندور څه غواړئ دولت څخه
دولت باندې دا غږ کوو چې نورو هیوادونو سره زموږ د پیازو تجارت له دوام ورکړي او بغیر د پاکستان نه پاکستان په ولکه زموږ دا لار که خلاصه شو که خلاصه نه شي هغه موږ له نه ګټه شته او نه تاوان نورو هیوادونو سره رابطه جوړېږي او زموږ د حاصلات وباسي چې موږ مزدوري وکړو او دغه دکانان هم یو 15 روپۍ لاس له راوړي او دا بیچارهګان مزدوران یو 15 روپۍ لاس له نور الحمدلله موږ د امارات نه خوشحاله یو او تر ورځې قیامت نه خوشحاله یو الحمدلله. دا راته ووایه چې ماشاءالله حاصلات خو ښایسته دي که نه؟ حاصلات خو ته خپله څه وایې چې مثلا یو پیاز به څومره وي ورته یو غټ پیاز راواله؟ ماشاءالله پیاز خو داسې یو پیاز چې زه تاله راوالم سږ کال خو لا ډېر میانم خلکو شروع وکړه داسې پیاز دي کې راځي چې تقریبا یو چارک نیم چارک یې وایي غوټه رسېږي پوه شوې چا والا شوې که نشته چې نو چا ما والا کېږي د پټي والا باندې پوه شوې او ښه شوله هم غرمې لا والا کړې خلو بیا مو سره دي نو ماشاءالله چې پروګرام یې ښه وروستیو برابر کې ډېری هېوادوال ګوري مسافرین په داخل او خارج کې هغوی ته څه وایي کوم شعر ورته وایي ټپه ورته وایي ستړی به مې یاره شعر او ټاپې نه به تېر شو چې موږ د خپلې بوجې په خیر ډاکې کوو مغلې ورسوو مړی شیخ یو لنډ شیخ ووایه همدې ګرمۍ کې یاره پیل خلق انجینر صاحب چې نشته نو قربان دي باقي مې شوې بیا او انشاءالله ها؟ بیا به شو بیا به دې کله اخره ګورم بیا چې څه وخت کې راغلو انشاءالله موږ به آماده وترده ډیره مننه بیا هم خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ نو تاسو موږ سره لیدونکو دغه ساحه وګورئ چې دغه ټول پیاز د ورونو نن ایستلي دي خو بدبختانه باید بیا هم ووایم چې قیمتونه نشته دی خو پیاز حاصلات دغسې ډېر زیات په زړه پورې دي سیمه کې تېر کال هم په زړه پورې و سږ کال هم په زړه پورې و سرخو د سیمه او دې کې ماشاءالله د پیاز حاصلات د یو کال څخه بل کال ته ډېر زیات ښکلي او په زړه پورې وي نو الله دې رحم وکړي او خدای وکړي چې دې لپاره په ټوله کې یو ښه بازار پیدا شي تر څو بزګرانو چې دلته کوم مصرفونه کړي دي تاوانونه یې کړي دي زحمات یې ویستلي دي چې هغه بې ځایه لاړ نه شي نو فعلا لپاره په سږني کال کې د یو من پیازو قیمتونه البته د سپینو پیازو ممکن سره پیاز سره یو څه توپیر ولري په 13 افغانۍ باندې خرڅېږي چې ډېر زیات ارزانه دي نو که په دې لپاره چې د یوه ښه بازار موندنه وشي یا سړي خوندې لپاره جوړ شي زه مطمئن یم چې انشاءالله همدا بیا په ژمي کې په 2 چنده او 3 چنده وپلورل شي. جانان خپل وطن تراشه جانان خپل وطن تراشه شوتل شنې دي غنم دومره دینه ډیره زیاته مننه درنو او زیاتو خوږو لیدونکو چې د خپرونې د پیل څخه تر پایه پورې زموږ ملتیا مو وکړه دغه و د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ د باولۍ له سیمې څخه د سږني کال د پیازو تازه حاصلات د هیوادوالو خبره اترې کاریګرو ترڅنګ د پټي د مسؤلینو چې سږ کال په خپلو پټیو کې پیاز کرلی و د هغوی خبرې تاسو واورېدې چې په ټوله کې سږ کال ماشاءالله بیا هم حاصلات ښکلي او په زړه پورې دي خو بازار یې کمزوری دی په دې هیله چې دې لپاره په ټوله کې یو ښه او په زړه پورې بازار پیدا شي تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم ماته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې لوی الله مو مل شي. همیشه بهار پروډکشن ستاسو د اعلاناتو باوري ادرس خپل تجارت ته وده ورکړئ او بریا حاصل کړئ د تماس شمیره 00250 15